بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول زه شکرګزار یم د خپل پښتنو ورونو خويندو چې اغي سره زه د اغي صحت باره کې داسې خبرې کوم چې کمی ستاسو د روزمره د روزانه کور کلی ولس یا زموږ نیچرل د سیزونه کم سیزونه داسې دي چې موږ د دوايانو نه ساتلی شي زموږ صحت باره کې خدي اغي باره کې ما دا یو کوشش شروع کړی دی او زه تاسو ته د قدرتي سیزونو فائدې او نقصانات بیانوم نو یو دوه ویډیوز مونږ کړیو یو په دې دغه باندې ما کړیو چې یاره دا وسکا یعنی میوه کشمش د دې استعمال خصوصا که اوبو کې خوشته کې او استعمالي کې او بل یو ویډیو وا چې یاره دا بادام کدا خوشته کې او دینه دا خړ پوسته کې اخوا کې د بادام دا چکای چې کم دا نو دې کې کم فائدې کم نقصانات راشي په دواړو ویډیوز باندې ډېر خولي زمونږ کتونکو مونږ له ډېر ښه فیډبیک هم راکو ډېر خوښم شو او ډېرو خلکو ما سره رابطه وکړه چې ډاکټر صاحب دا سیزونه خو اکثر مونږ کوو او چا ویل چې یاره دې سیز کې فائدې زیاتې دي دې سیز کې نقصانات زیات دي یا دا سیزونه ښه دي دا سیزونه بد دي نو زما یو ملګري پکې تپوس وکړو چې که آیا دغه څنګه چې تاسو وویل چې دا خوشتول یا دا مختلف سیزونه مونږ خوشتو داسې که فائدې په دې کشمش یعنی په وسکا میوه کې هم ښه ډېرې دي په بادام کې هم ښه ډېرې دي نو که دا سیزونه مونږ په یو ځای باندې خوشته کړو نو څه به کېږي یا موږ ته به فائدې حاصلېږي یا به نه حاصلېږي نو دا قدرتي سیزونه چې کوم دي دی اکثر لا د یو بل چې کوم دا افیکٹ دی یا اثرات دي نو دا خرابوي نه دا ښه کوي اوس کا مثال په تور دا خبره به والو چې څنګه ما درته ویلي چې یاره میوه یا وسکه چې کوم دا هغې څومره فایدې دي ستاسو د صحت حوالې سره دماغ حوالې سره د وجود حوالې سره او بیا بادامو کې څومره فایدې دي اوس دا ټول څیزونه که تاسو وګورئ مختلف قسم سویټ ډشز داسې چې په هغې کې ملټیپل یعنی مختلف دا ډرای فروټس چې کوم دي دا راجمع کړي وي یو ځای لکه بادام پکې وي کاشکاش پکې وي اخروټ یعنی غوز پکې وي دغسې میوه وسکه دا پکې وي نو یقیني طور که دا تاسو استعمالوئ او ټول په یو ځای هم استعمال شي نو د دې فایدې کمیږي نه د دې د هر یو شي چې کومه انفرادي فایده ده لکه د میوې خپله فایده د بادام خپله فایده داسې د کاشکاش خپله فایده اوس دا ټول څیزونه چې کوم دي دا ورسره ختمیږي نه دا خپل انفرادي فائدې دا برقرار ساتي او بیا چې دا ټول رایوځي شي نو د دې خپلې چې کومې فائدې دي تاسو ته یقینا حاصل شي لکه که کاشکاش کې د یو شي کمی وي نو هغه کمی په بادام پوره شي که بادام کې وي هغه په وسکه باندې پوره شي نو دغه رور دپاره چې سوال یې کړی خصوصا د خوږ او رور وطن افغانستان نه کړی زمونږ پښتانه هلته کې خواږه درانه پښتانه زمونږ چینل خوښوي او کمنټس هم پې کوي نو هغې دا تپوس کړی چې دلته خو اکثر له مونږه دا ټول څیزونه مکس کړو او دا استعمالو نو دې سره به څه نقصان خو نه کېږي نو زما د هغه رور دپاره چې دې سره څه نقصان خبره نشته دا فایدې پکې ډېرې دي بل دا چې که دا تاسو خوشته کوي نو دا تاسو خوړې هم خورئ او چې کومې دغه اوبه وي هغې کې هم د دې اثرات راځي نو که اوبه پکې لږه ډېرې واچو دا هم خورئ دغه اوبه ته بیا بار بار هم استعمالولی شي لکه د ورځې مختلف ټایمونو کې استعمالولی شي ضروري نه چې یو پیاله اوبه پکې واچو په 2 بوټه سره یې ختمې کړي او نور ورځ چې کوم درته فائدې نشي اخیستې نو ښه خبره دا ده چې اوبه پکې لږې شان زیاتې واچوه لږ زیات اوبو کې خوشته که نو هم به ته هغه میوه چې کوم ده هغه وخورې او هم دا د اوبه چې در سره کمې پاتې شي نو هغه ورځ کې 2-3 ټایم استعمالولی شي یا په یو ټایم باندې کور کې 2-3 کسان استعمالولی شي تا سره ستا ماشومان هم استعمالولی شي زنانه هم استعمالولی شي نو فایدې پکې یقینا ډېرې دي د صحت حوالې سره خصوصا نن سبا چې دا کم خلک ډېر زیات ورته دا دغې چې یاره ما کې ستوماني ډېره زیاته ده ستړی کېږم ډېر زیات پټې مې ډېرې زیاتې خوږېږي او وجود کې مې دم ني بس ویم چې یو سایډ ته پروت یم نو هغه که کاشکاش دغسې دا وسکه یعنې میوه او ورسره بادام دا په اوبو کې خوشته کړي اوبه ورسره لږې زیاتې څکي فلویډ انټیک به هم ښي او دې سره زموږ دا کم جسماني تھکاوټ چې کوم دی دا به ورسره ختمیږي نور که څه داسې اهم څیزونه وي د هغې باره کې تاسو معلومات حاصلول غواړئ زمونږ په دا ویډیو باندې کمنټ وکړئ مونږ ته نیغ په نیغه د واتس اپ په ذریعه خپل پیغام را رسولی شي او انشاءالله ستاسو چې کوم مسایل دي یا کوم څیزونو باره کې چې تاسو معلومات کول غواړئ هغه به انشاءالله زه تاسو سره ضرور ډسکس کوم ضرور به انشاءالله په دې چینل ستاسو مخې ته راولم خو ستاسو یو فیور پکار دی چې دا چینل لایک کړئ دا شیر کړئ دا ویډیو زیات نه زیات ملګرو سره تاسو خوره کړئ چې زموږ هم حوصله افزایي کېږي او انشاءالله دا معلومات نور خلکو ته میلاویږي خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان